سلامونه او ستړي مه شئ. آصف الله ندان د وخت د لالونو پاڼې نه در سره حاضر یو په دغه امید سره چې ټول به ښه جوړئ او د صحت عافیت جمو چې به پټ یو. که درمندو د موږ دا کوشش ته چې هغه لیکوالان شاعران ادیبانو پسې لاړ سو کوم چې تر اوسه پورې په سکرین نه دي راغلي، خو نن موږ سره په پروګرام کې یو زبردست شاعر زبردست لیکوال چې د عمر نه ډېر کم ده خو شاعري به زه داسې وګڼم چې ډېره پخه شاعري ده. کاشف صاحب په پروګرام کې سره ناسته نو د تاسو وخت نه اخله د طرف ته رځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف ندان صاحب، ډېره مهرباني، خوشحال اوسئ. او زه خو به یو څو شعرونه ته ووایم. بالکل شعرونه ورته وایم، خو ټولو نه مخکې د موږ کتونکو سره خپله لنډه غوندې پېژنګلو وکړه. ما نام خو کاشف ته او پیتاوي کلي سره سرای نورنګ سره تعلق لرم او دغه کال 2 مې کېږي چې شاعري مې شروع کړې ده او زه خو وایم چې دا تعارف ډېر دی، انشاءالله مینهوال به دې باندې پوهېږي. بالکل تعارف دغه ډېر ده، خبرې ډېرې نه کوم، خپل خوږه خوږه کلمونه موږ سره شریک کړه. مننه. آصف ندان صاحب شعر ده چې زما د سوي زړه فریاد ته یې کله تا هیر یم ما ته یاد ته یې کاشف ته هر څو کتبا که په ژوند په دې خوشحال ده چې آباد ته یې. بل غزل ده چې مطلع ده نن مې د صبر امتحان اخلي رقیب په خوله نام د جانان اخلي زه د لیر یم ورځه معاف مې کړلې دا بدلې خو بزدلان اخلي. زه د لیر یم ورځه معاف مې کړلې دا بدلې خو بزدلان اخلي دواړه یې پوی د ژوند په خوند نکړلو دواړه یې پوی د ژوند په خوند نکړلو منځ کې مو خوند زمونږ درېمان اخلي دواړه یې پوی د ژوند په خوند نکړلو منځ کې مو خوند زمونږ درېمان اخلي هغه هوښیار د هوښیارانو بشي څوک چې پوهه له نادان اخلي او کوم چې تیر شو په امید د وصال کوم چې تیر شو په امید د وصال دینه به زیات عمر هجران اخلي او مونږ خو په خپله کار د کفر کوو مونږ خو په خپله کار د کفر کوو عبرت په سله مونږ هندوان اخلي او کاشف تا چې پرې ایمان راوړی کاشف تا چې پرې ایمان راوړی دغه کافر به د ایمان اخلي دغه کافر به د ایمان اخلي. ډېر ښکلی بل داسې ښکلی غوندې کلام سره یوه روبایي به خالي پسې وکړم چې صفتونه د رقیب کوي لګیا ده مسخرې په ما غریب کوي لګیا ده صفتونه د رقیب کوي لګیا ده مسخرې په ما غریب کوي لګیا ده نه کاشف په دې خفه نه ده چې بل شوې ها ګیله له خپل نصیب کوي لګیا ده سپینه رنګه تورې زلفې او سرې شونډې نن سبا زمانه دې ته ښکلا وایي چې اخلاق او له کرداره صفا نه وي ناصفا ده که څوک دې ته صفا وایي او خزانه چې د ستا عشق را سره ده لیونی راته پسه بیا ګدا وایي او ځکه ستا بې وفایي باندې صابر سلم صابرینو سره زه الله وایي ځکه ستا بې وفایي باندې صابر سلم صابرینو سره زه الله وایي او اعتراف زه د خپل جرم په ښکاره کړم که څوک مینې محبت ته ګناه وایي اعتراف زه د خپل جرم په ښکاره کړم که څوک مینې محبت ته ګناه وایي دا پسه بیا مرور شوې دروغ جنا خلق تا ته بې وفا وایي رښتیا وایي او دا پسه بیا مرور شوې دروغ جنا خلق تا ته بې وفا وایي رښتیا وایي او پارسایی د کاشف ولید نیک بخته پارسایی د کاشف ولید نیک بخته دا بدبخته چې څوک تا ته پارسا وایي. ډېره مننه. ډېر زبردست او ډېر ښکلي کلمونه کاشف صاحب دا ډېره زیاته مننه. اخره چې داسې وړوکی غوندې پیغام
پیغام خو مو هېڅ نشته ده، خو بس مطلب مو دا دی چې یاره د شاعران ملګري شوی دو ته چې حوصله میلاو کېږي نو دو مخ ته کوشش کوي چې یاره موږ نوره هم واقع کوو، خو حالانکې موږ معاشره داسې ده چې یاره بد په نظر ورته ګوري، او دې چې خو موږ چې داسې نه کوو چې یاره موږ چې بد الفاظ استعمال کړي، بلکې دا د پښتو یو خدمت ته او موږ د پښتو خدمت کوو، او ټول پښتانه د الله سره امن دی راولي، او ټول پښتانه د الله یو کې سره په امان. ډیره زیاته مننه. په دوره کم ټیم چې کومه ده په تنګ لنډ وخت چې د موږ ته ټیم راکړی ته ډیره زیاته شکریا ادا کوم. که درموندو دا و د موږ نن ورځې پروګرام که سګانې مو چلیدلې او ژوند وفا وکړله، په بل پروګرام چې به بیا در سره ملاقات کیږي در هغه وخت پورې مو په لوی الله سپارو. د لوی الله په امان.